الرحمن الرحیم. یقینا غام ریز دو د میز ډېر درنه سپین ږیري نوستي، مشرون هم نوستي، عالمون هم نوستي، د دغې علاقې هغه خلک چې په علاقه یې زړه خوږېږي هغه نوستي او په یوه غام سره نوستي. خالي اوس زه دومره ووایو چې فقیر پی جانشین نوم دی پې د فقیر پی د جانشین نوم دی پې. دا د ټول وزیرستان د پوره یوه ډېره غټه د فکر خبره ده. مولوي صاحب خبره وکړه، زه خو دنه اول څه ویلي شوي دي په باندې نه یې پوی چې په هر نومه باندې ها دغه سړي ته تکلیف ورسېده دلته او هر څه وي، خو دا د ټول وزیرستان د پوره که د ټول پښتانه د پوره ډېره د فکر خبره ده. خدای د موږ ته همت رو نصیب کړي، په ښکاره ویني هر سړی چې په موږ سر روان دي، خو بس سترګې م پټې کړي دي. نو چې سترګې ښکاره کړي، مولوي صاحب وویل چې موږ مشوره دو تو په مشوره د موږ امین دی چې مزاحمت وشي، اعتماد هم دی په مشر هم ښه دی، په مولوي صاحب هم ښه دی، په علما هم دی، په هر چا دی، خو چې تورې تیارې مرګینه ختم شي، آکه په هر شکل شي کېږي، آکه هر څوک کوي. پښتانه مو مخکې ویلي دي چې غیرتي خلک دی، زه یې مړي حمایت نه کړم چې په کوم شکل شوی وي، خو چې ویې کوکښل یې دعوا وکړي دا هم کړی. دا تورې شپې کیسې روګډې شوي دي، ډېر یې سخت سره بې خوانده کړلي، بې ذاته شوي پسې ودړدېدلي او د عمر غمینه پوتې کېږي. نو په دا باندې دا سوچ وشي پاکې میر ډېر کلک زړه پې باندې دولته مشرون یې دي، ملګري وي، نږدې وي، ډېر وخت سره تېر وي، خو د میر هغه یو نظریاتي یو فکري دغه کورانۍ سره یو اټیچمنټ و یو ځانین هم تړلی وي. نو ډېر سخت هم زړونه پې بادي. افسوس ورته کېږي چې فقیر پي په دور شه د استعمار خلاف جنګ وکړو، استعمار یې ختم نه شو، نن هم په یوه نه یوه شکل چې موجود دی. خدای پاک ته دته جنتي نور نصیب کړي، خدای دې شهادت قبیل کړي او خدای دې په میر نورې داسې رزق ونه ویني.